په دې کې اولنی سوال دا یو ورور کړی دی او ډېر قیمتي سوال دی او ډېر اهم او د وخت سره او د دې ورځو سره مناسب سوال دی. هغه سوال دا دی وایي چې د ذوالحجې د میاشتې د اولني یا اولنی برکتي ورځې را روانې دي 10 ورځې، نو په دې کې د مسلمان دپاره کم کم کارونه کول پکار دي. د جواب نه مخکې دا قسم سوال هغه ورور او هغه مسلمان کوي چې هغه سره د خپل دین غمي او د هغه سره دا غمي چې د دې وخت نه او د دې ورځو نه د دې زمانې نه فایده والي کومه چې الله سبحانه وتعالی هغه ته ورکړې ده، او دا موقع دا بار بار په ژوند کې نه راځي. د څه وخته پورې الله تعالی موقع درکوي، خو داسې هم کیدی شي چې دا موقع راشي او ته د خاورو لاندې پروت یې. ځکه مسلمان به د یو سکند د یو منټ نه فایده علي، دا تیر شوی وخت دا بیا نه راځي. او بیا که پسې ډېر ارمانونه وکړي نو دا خبره د ارمانونو نه ده، او که ډېر لرې موږ نه ځو نو پرونۍ ورځ که ته یادې چې که چېرته هغه ورځ وې نو نږدې تېره شوې ده، خو صرف ارمانونو کې او په قصو کې خبره پاتې شو. دا کوم وخت چې الله درکړی ده داسې تېر کړه چې سبا له پسې بیا ارمان نه کړي، او چې سبا له پسې بیا ارمان کوي نو هغه فایده نه درکوي. که ته دا وایې چې کله ځوانۍ کې مې داسې کړی وی او داسې کړی، اوس دې ځواني ده اوس داسې وکړه چې بوډاوالي کې بیا دا قصې نه کړي. او که ته دا وایې چې پرون مې داسې کړی وی او داسې کړی وی، د دې په ځای نن داسې کار وکړه چې سبا له دا نه وي چې پرون مې داسې کړی وی. دا خبره زموږ په لاس کې ده. نو دا کمې 10 ورځې چې را روانې دي، 10 د ذوالحجې د اولنۍ ورځې، دا ډېرې قیمتي ورځې دي. ورځ 2 بعد به دغه ورځې شروع شي، دغه مبارکه میاشت دا به د الله په فضل او رحم او کرم سره یو پیر بیا زموږ په نصیب شي، کیدی شي. د دې نه مخکې چې هغه کارونه ذکر کړو نو دا یاد ساتئ چې دا هغه برکتي 10 ورځې دي چې رب العزت په دې باندې قسم خوړلی په قرآن کې. او الله وایي سورة الفجر کې والفجر ولیال 10، قسم دی په سحر باندې او قسم دی په هغه 10 شپو باندې. او جمهور المفسرین، عام مفسرین دلته دا تفسیر کوي، وی د دې 10 شپو نه مراد هغه د ذوالحجې دا اولنۍ 10 ورځې دي. او امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې وی وهو الصحیح، او صحیح تفسیر هم دا دی چې الله دلته قسم په دې 10 ورځو باندې خوړلی دی، کم 10 ورځې چې د ذوالحجې په اوله کې راځي. نو یو فضیلت دا شو چې الله په دې ورځو قسم خوړلی، او الله عظیم دی، قسم نه خوري مګر په یو عظیم مخلوق باندې. دویم فضیلت د دې ورځو دا دی چې الله سبحانه وتعالی په دې ورځو کې د خپل دین پوره کړی دی. الله قرآن کوي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الله پیغمبر باندې د آیتونه نازل کړي د عرفات په میدان، او د عرفات ته ورځ په کوم ورځو کې راځي؟ په دغه 10 ورځو کې راځي، 9مه ورځ ده که. نو د عرفات په ورځ الله د آیت نازل کړی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د حجة الوداع په موقع کې چې نن ما ستا دپاره دا دین پوره کړو. نو دا عظیمه ورځ چې په کومه ورځ الله دا دین پوره کړی او د آیتونه نازل کړي، دا ورځ په دې 10 ورځو کې ده. دغه شان د دې ورځ فضیلت دا دی چې الله په دې کې د نیکیانو اجر هغه څو چنده ورکوي د عامو ورځو نه. او د دې په فضیلت کې دا راځي چې د دنیا غوره ورځې دا دي،
د دنیا غوره ورځې. او دا ډېر ناشنا روایت ته امام ابن حبان هم راوړی دی، امام بزار هم راوړی دی او سند یې الحمدلله صحیح دی. هغې کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي افضل ایام الدنیا العشر، د دنیا غوره ورځې، دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده، د دنیا غوره ورځې هغه دا 10 ورځې دي. یعنی څومره ورځې چې په دنیا کې دي په هغه ټولو ورځو کې غوره ورځې هغه دا 10 ورځې دي کومې چې را روانې دي. صحابه کرامو تپوس کو ولا مثلهن فی سبیل الله، ای د الله پیغمبره، یعنی که یو سړی د الله په لار کې جهاد لوځي نو هغه هم دې ته نه رسي په فضیلت کې؟ وایي نه، هغه هم دې ته نه رسي الا هغه سړی وایي چې په خاورو کې مخې په خاورو کې ککړ شي، یعنی ختم شي، شهید شي. یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، دغه خو مشهور حدیث دی چې په دې ورځو کې نیک عمل د الله دومره خوښ دی چې دومره په باقي ورځو کې دغه عمل نه دی خوښ. صحابه کرامو یا رسول الله وللجهاد فی سبیل الله، اوس که د عام ورځو کې یو سړی جهاد وکړي نو د هغه جهاد نه په دې ورځو کې دا نیک عمل غوره دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یاو الا صرف یو سړی دی چې هغه په عام ورځو کې غوره دی د هغه عمل چې جهاد له لاړ شي او ځان سره مال ویسي او نه مال واپس راشي او نه دا سړی واپس راشي، دا سړی غوره دی. نو دا کومې ورځې چې را روانې دا 10 ورځې دا د دنیا غوره ورځې دي. د دې ورځو د فضیلت دپاره صرف دا خبره کافي ده، صرف که دې ورځو نور هېڅ فضیلت نه وی او صرف دا وی که نه دا هم کافي ده چې په دې کې د عرفات ورځ راځي. او د عرفات ورځ هغه ورځ ده چې د هغې روژه چا ونیوه نو په صحیح مسلم کې حدیث دی یکفر السنة الماضیه والباقیه، یو کال تیر شوي ګناهونه پې معاف کېږي او د یو کال راتلونکي ګناهونه پې معاف کېږي. یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د عرفات په ورځ، عرفات ورځ هغه ورځ ده چې الله پکې خلک د اور نه ازادوي. او یو حدیث کې راځي چې د عرفات په ورځ چې کومه دعا وغوښتلی شي نو هغه قبولیږي. امام ترمذي حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، په دعاګانو کې غوره دعا هغه دعا ده چې کومه د عرفات په ورځ وغوښتلی شي. که دا نور فضایل نه وی که نه، دا یو فضیلت د دې 10 ورځو کافي دی چې په دې کې د عرفات ورځ راځي. په دې 10 ورځو کې یو ورځ راځي چې هغې ته یوم النحر ویلی کېږي. یوم النحر کومې ورځ ته وایي؟ د اختر دې ورځې ته وایي. د اختر د اولنۍ ورځ دې ته یوم النحر ویلی کېږي. او دې باره کې حدیث کې راځي، صحیح حدیث دی، امام ابو داود امام النسائی راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان اعظم الایام عند الله یوم النحر ثم یوم القر، په ورځو کې غوره ورځ د الله په نزد هغه دغه د قربانۍ د ورځ ده، د اولنۍ د اختر ده. بیا په دې پسې یوم القر، یوم القر دا 2مه ورځ ده بیا چې هغه د دې میاشتې 11مه ده. یو فضیلت د دې دا دی او دا به اخرنی ذکر کو، بیا به دې مسلې ته واوړو چې په دې ورځو کوم عبادت پکار دي. او دا واضحه دی چې دې ورځو کې اکثر عبادات را جمع کېږي. بنیادي عبادات چې کوم دي په شریعت کې هغه په دې 10 ورځو کې را جمع کېږي. او امام ابن حجر رحمه الله دا خبره د صحیح بخاري په شرح کې کړې ده، وی علماو دا خبره کړې ده او دا واضحه ده چې دا 10 ورځې چې الله غوره کړي دي د هغې وجه دا ده چې په دې کې بنیادي عبادات را جمع کېږي. اوس بنیادي عبادات کوم یو دي؟ لکه مونځ، دا د اسلام رکن دی. روژه دا د اسلام رکن دی. صدقه په دې کې کېږي، حج په دې کې کېږي. نو غټ غټ عبادات په دې کې را جمع کېږي. اوس که فرضي روژه نشتي نفلي روژه ته نیوی شي. مونځ فرضي پکې هم شتي، نفلي پکې هم شتي. صدقې پکې ته نفلي هم ورکولی شي، واجب هم ورکولی شي چې په تا باندې لازم، او حج پکې هم کولی شي. دا عبادات که یو سړی چې دا خو په نورو ورځو کې هم کېدی شي، نورو ورځو کې ته ټول عبادت را جمع کولی شي، خو حج به په کوم ځای کې کوې؟ صرف دا ورځې دي چې په دې کې د حج د کولو موقع شته، ځکه الله سبحانه وتعالی دې ورځو له دا مقام او دا شان ورکړی. دا ورور وایي چې په
په دې ورځو کې کم عبادات کول پکار دي. زه به یو څو خبرې ذکر کړم او که چا په دې باندې عمل وکړو نو خپله کامیابي ده، ځکه دا کومې ورځې چې را روانې دي دا د الله سره د تجارت ورځې دي. د ټولو نه لوی عمل د زړه نه دا نصیحت دی ټولو ته هغه ده چې د دې لسو ورځو په ابتدا کې پکار ده بلکې چې موږ د دې لسو ورځو استقبال داسې وکړو چې موږ د هرې ګناه نه توبه وباسو. توبه او توبه. نن موږ سره دا موقع شتي چې موږ دا ګناهونه پرېږدو الله ته واپس شو. زموږ د دې سپېروالي، زموږ د دې هرې مسلې د هغې جړله هغه زموږ نافرماني ده چې موږ یې کوو د الله سبحانه وتعالی. سهار نه ماښامه پورې د نافرمانیانو ته وګوره، د ګناهونو ته وګوره. بلکې هغه خلک یعنی سړی حیران په دې شي که نه کم خلک چې د دیندارۍ دعوه کوي هغه هم سهار او ماښام په ګناهونو کې اخته دي او دین ایله بیله بس هغه یو دوه منځونه کول دي او یا یو څو پیرې سبحان الله والحمدلله ووایو زه دیندار یم. د ګناهونو نه توبه چې د ورځې شروع کېږي او ته ورسره یو نوی ژوند شروع کړي. هسه چې شوي دي هغه شوي دي. اوس چې کوم را روان وخت او د هغې پته نه لګي. ډېر ژوند زموږ ډېر ژوند چې دی هغه تېر شوی دی، هغه پاتې چې دی هغه موږ دومره هم نشو ویلی چې ورځ ده، ګینټه هم نشو ویلی. شکي عمر زموږ پاتې دی. نو ولې دغه عمر دا کم چې را روان دی او شکي دی په دې کې الله ته نه واپس کېږو، او چې په دې عمر کې ته الله ته واپس شو دا کم چې شکي دی او لږ دی هغه یقیني عمر چې تا کم تېر کړی دی او ډېر دی او ښه ګناهونه دې پکې کړي دي هغه د الله ټولې معاف کوي. نو یو دا کار پکار دی په لسو ورځو کې الله ته واپس کېده. دویم د مانځه اهتمام. یو سړی به چې فرض مونځ نه فرض ته نه یادو، فرض مونځ خو به چې څو پورې دی په بدن کې سایي دا ته موږ د فرض مانځه فضیلت په یو خاص زمانه کې نه بیانو. فرض مونځ به کې او کې به په هره زمانه کې په هره ځمکه کې او په هر ځای کې. هغې دپاره دا نشته چې تا ته موږ یو خاص وښیو چې بهی چې رمضان کې د فرض مانځه اهتمام ډېر کوه، ولې به یې نورو ورځو کې مه کوه څه هر ټیم به یې کوه. نو د مانځه نه مطلب دلته څه شو؟ نوافلو خیال ساتل پکار دي. په دې ورځو کې د لس ورځې چې را روانې دي د نفلي منځونو اهتمام ډېر کوو. عام اوقاتو کې نفلي منځونه، تهجد شو، د ساخ مونځ شو، د اودس نه بعد 2 رکعته کول، د هغې نه علاوه عام داسې اوقاتو کې سړی ودرېږي او نفلي مونځ کړي. او ما له جواب مه راکوئ، زه تاسو نه تپوس کوم تاسو په ورځ کې نفلي مونځ څو کوئ؟ د دې مانځه سره چې سنت دي دې نه علاوه ای څو نفلونه به کوئ؟ یعنې 2 کې ته 4 کې که 10 کې کور کې ته موقع میلاو شي ودرېږي په جانماز باندې او که نه د جواب ځان له ورکړه او خپل حالاتو ته خپل کردار ته په خپله ګوره ته څومره اوبه وکړې. بیا د هغې نه بعد دا تپوس کوه چې ولې ما سره داسې وشو، ولې داسې کېږي او ولې نه کېږي. ته اول خپل ځان ته وګوره چې ستا معاملات د الله سره څنګه دي. هغه یو صحابي راغلی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله زما د ارمان دی چې جنت کې تا سره ګاونډي شم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته سجدې ډېرې لګوه، سجدې ډېرې لګوه یعنې نفلي مونځ ډېر کوه. نو په دې ورځو کې نفلي مونځ کول دغه شان په دې ورځو کې چې د چا وس او طاقت یي حج کول دا یو عظیم عبادت دی.